منفي 4 AC دی. B مربع منفي 4 AC. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن هم راغلی یو د شپولې د هسکې مینې ولسوالۍ د شپولې قریه لیسې ته. دلته موږ د کانکور د آمادګۍ یو کورس را شروع کړی دی. دا هغه ځوانان دي چې د هسکې مینې ولسوالۍ دا یو غریزه ولسوالي ده. د دې ځوانان یو خو په د هېواد په کچه باندې د غربت یوه څپه د ځوانان نشي کولی چې ښار ته لاړ شي او هلته د کانکور د آمادګۍ کورسونه وي. نو په همدې خاطر باندې موږ وپتېله چې ولې نه موږ دغه د کلي ځوانانو ته په کلي کې دغه برنامه جوړه کړو. نو یو څو بااحساسه هیوادوالو د خارج څخه چې هغلته ژوند کوي راسره مرسته کړې ده او دغه کورس د استادانو ناچیزه معاشات او یو څه سپورټ ورته ورکول کېږي. خو دا کورس کاملا د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دی. خو راځئ دا ګورو بیا دې سره وروسته خبرې کوو. د هسکې مینې ولسوالۍ مربوط د شپولې قریه کې خوشبختانه دغه ځوانانو ته د کانکور د آمادګۍ صنف چې کوم موږ جوړ کړی دی 3 میاشتني آمادګي ده. نو استاد مجیب الرحمن ماشاءالله دا د ساینسي مضامینو یو بهترینه استاد دی. استاد تاسو د الله تعالی خیر درکړي. د څه شي درس هم ورکوو؟ نننی درس خو زموږ لومړۍ درجه یو مجهوله معادلو دي نه مخکې او ورپسې تاسو چې څنګه راننوتئ دوهمه درجه یو مجهوله معادلو کې موږ کار کوو. یعنې نن د معادلاتو درس دی. څخه مخکې د میټریکس درس و، همدارنګه څو موضوعګانې مخکې تدریس کړي. خو دا څرنګه چې د کانکور فورمونه په دغه برنامه کې موږ په وړاندې وړو، نو په همدې اساس باندې د هماغه فورمونو په مطابق باندې دلته موضوعګانې ټاکل شوي او د هماغه موضوعګانو مطابق کار. بالکل. نو استاد محترمه لکه څنګه چې دویمه میاشت تقریبا روانه ده که نه، هغه تاسو چې اول ورځ باندې درس شروع کړو د هغې نه وروسته دغه د شاګردانو دغه استعداد کې څومره تغییرات ګورئ تاسو؟ ماشاءالله استعداد کې فرق راغلی. تقریبا موږ چې کوم هفتوار امتحانونه اخلو، تاسې باور وکړئ چې نن استاد پرچې لیدلې وي، هغه نتیجه یې راوړې وه، ویل چې 15 نفر استاد سل نمرې وړي کړي او تقریبا 9 نفر داسې وو چې هغه خپله په لسم یعنې ټاپ 10 نفر راته اخري لسم نفر راته. نو هغې دپاره 9 نفرونه امتحان واخیستل شو، بیرته هغه یو نفر داخل شو په ټاپ 10 کې یعنې لسم نمره کې شامل شو چې هغه خپله 2 نوي نمرې هغه یعنې موږ که وګورو سویه انشاءالله چې دی مخ وړاندې روانه ده او دا د دې یو احساس هم دی او دغه مینه ده یو څه زده کوي په همدې اساس باندې. نو دلته د اول تر اخره پورې تاسې وګورئ صنف هماغسې تقریبا ډک معلومیږي.